بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت عمر رضي الله عنه او حضرت ابي بن كعب رضی الله عنه، حضرت ابو هريره رضی الله عنه، دا درې سره صحابه کرام رالو پیغمبر علیه السلام بارک یا رسول الله، تر ټولو زیات علم والا څوک دی؟ پیغمبر علیه السلام بارک ورته وویل چې تر ټولو زیات علم والا هغه سړی دی چې عاقل وي. بیا عرض ورته وکړ: یا رسول الله، تر ټولو زیات عبادت گزار څوک دی چې عبادت کوونکی وي؟ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل چې تر ټولو غټ عبادت گزار هغه څوک دی چې عاقل وي. بیا ورته وویل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تر ټولو زیات فضیلت والا څوک دی؟ بیا علیه السلام بارک ورته وویل چې عقلمند سړی. نو درې پوښتنې دې نو وسولې چې تر ټولو زیات عالم څوک دی؟ علیه السلام بارک العاقل. تر ټولو زیات عبادت گزار څوک دی؟ علیه السلام بارک العاقل سړی. بیا سوال جنوس: تر ټولو زیات فضیلت والا څوک دی؟ علیه السلام بارک العقلمند سړی. بیا دوی ورته: یا رسول الله، عقلمند خو هغه شخص ته نه ویل کېږي، هغه چا ته نه ویل کېږي چې په اخلاق کامل وي، فصاحت لري او په لاس کې سخي وي، غټه مرتبه والا وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دغه آیات مبارک ورته وایي: وان کل ذلک لما متاع الحیاة الدنیا. دا ټول شان چې دي د دنیا هر څه اسباب، دا اسباب د دنیا د ژوند دي. د دنیا کې چې هر څه دي دا اسباب د ژوند دي، مګر والآخرة عند ربک للمتقین. آخرت چې دی په نزد د رب جل جلاله د متقیانو لپاره دی. نو آخرت جوړول، آخرت آبادول، دا د عقلمند سړي کار دی. عقلمند دې ته نه ویل کېږي چې په دنیا کې دولت ډیر کړي، په دنیا کې دنیوي لحاظ باندې دی دنیا ډیروي، نو دته عقلمند ویل کېږي. عقلمند هغه شخص دی، هغه سړی دی چې په دې دنیا کې داسې ژوند ځان ته جوړ کړي چې هغه د آخرت زندگی د آباد کړي، د آخرت توشه ترلاسه کړي. او که څه هم هغه ادنا سړی وي، یعنی په دنیوي لحاظ باندې دی ډیر ادنا وي، ډیر کمتره وي تر خلکو، مګر په تقوا او په دینداري او په دینداري کې تر ټولو بالا وي، دغه سړی هوښیار دی، دغه سړی عقلمند دی. علیه السلام بارک د صحابه کرام ته د دې خبرې جواب ورکړي. بیا په بل روایت کې پیغمبر علیه السلام بارک وایي، حضرت جابر رضی الله عنه روایت کوي چې پر مؤمن باندې دوی بیرې نه راځي، یعنی مؤمن د دوو بیرو په مابینځ کې دی. یوه بیره دا ده چې تیر عمر د تیر کړي، دا نه ده معلومه چې الله پاک د هغه تیر عمر فیصله د ده په حق کې څنګه وکړي، یعنی هغه تیر عمر چې د تیر کړی وي هغه اعمال د الله پاک په دربار کې قبول وي که نه وي. په دې باندې به سړی بیریږي، پر تیر عمر، پر اعمالو باندې. او دویم دا چې باقي عمر پاته وي، چې په دغه باقي عمر کې به الله جل جلاله د ده په حق کې کومه فیصله وکړي، یعنی د نیکۍ فیصله به وي، د خیر فیصله به وي، که به د شر فیصله وي. نو عاقل سړی، هوښیار سړی هغه دی بیا چې دغه تیر عمر چې د تیر کړی وي په هغه پسې د خوف و بیره کوي چې داسې نه عمل مې ضایع نه سي، داسې نه نیکي مې ضایع نه سي، داسې نه چې په آینده کې په روان عمر کې زه بې لارې نه سم او هدایت څخه ونه وځم، د صراط مستقیمه څخه وانه وړم چې دین د اسلام د شریعت دی. نو د دنیا څخه به سړی د آخرت سرمایه، د آخرت توشه حاصلوي، او د ژوند څخه به د مرګ دپاره څه په لاس کې راوړي. نو هر هغه انسان چې مړ شي وروسته بیا د عذر ویلو موقع نسته. عذر ویلو موقع چې ده هغه دنیا ده. په دنیا کې چې سړی عذر وغواړي د خپل رب او بیا په آخرت کې بیا پښیماني هېڅ معنا نه لري، ځکه چې دنیا کې به یا سړی ځان ته جنت جوړوي یا به سړی ځان ته دوزخ جوړوي. دغه دوې ټکانې دي، دوې ځایونه دي چې یا به سړی دوزخ ته ځان لپاره په دنیوي عمل سره برابروي، یا به جنت برابروي. نو هغه په دنیا کې برابریږي. نو علیه السلام بارک زما دی په هغه ذات قسم وي چې زما روح د ده په قبضه کې دی چې پر بنده باندې دوی بیرې نه راځي، که په دې دنیا کې بیرېدوي، په آخرت کې به په امن وي.
یعنی په دې دنیا کې سړی د هر بدکاره څه ویرېدی، د هرې ناروا څه ویرېدی، د هر بد عمله څه ځان کاتی. په ورځ د قیامت باندې به بیا پر د باندې امن وي. داسې به نه وي چې په دې دنیا کې هم ټول عمر په بیره کې باندې تیر شي، په آخرت کې هم بیا بیره وي. په دې دنیا کې پر سړي بیره تېرېدله، د الله څخه بیرېدی، د بدو کارو څخه یې ځان ساتي، او د نافرمانیو څخه د خدای او د خدای د رسول یې ځان ساتي. نو بیره د ده سره وه د آخرت و د قبر و حساب د کتاب. په آخرت کې به بیا دی په امن و. او که سړی بیا په دنیا کې علیه السلام بارک وایي په امن و، په دنیا کې ژوند داسې کاوه چې هغه د امن ژوند و، هیڅ فکر د آخرت یې نه و، هیڅ بیره د خدای او د خدای د رسول څه نه وه، هیڅ بیره د آخرت د عذابو څه نه وه. په آخرت کې به بیا هغه سړی ډېر بیرېدونکی. ځکه حدیث شریف کې راځي علیه السلام بارک وایي په دنیا کې ډېر ژړا کوونکی وي چې ډېر ژړاوي کوي، هغه به په آخرت کې ډېر خندا کوونکی، ډېر به بیا خاندي، ډېر به خوشحاله. او که په دنیا کې سړی ډېر خندا کوونکی و، په آخرت کې به بیا دی ډېر ژاړي. یعنی د دنیا زندګي په خوشحالي او په راحت په دې سره تېره کړې وه، په آخرت کې به بیا دی ډېر ناراضه د خپل بدو اعمالو په نتیجه کې به دی هغه خپل د بدو اعمالو عذاب او سزا چې وویني، په هغه کې به بیا دی بیا ډېر ارمان کوي او ډېر افسوس به کوي او ډېر به ژاړي. نو ځکه علما وایي چې د خدای پاک بیره د انسان دپاره په ژبه سره چې په ژبه درواغ ونه وایي، فضول خبرې او غیبت و بهتان دا پرېږدي، ذکر وکړي، تلاوت د قرآن وکړي، علم په ووایي، علم په حاصل کړي، په دې ژبو باندې علمي بحث مباحثه وکړي. دویم دا چې خپل نفس پاک وساتي، په دې باندې د نفس په حق کې د خدای څخه وبېرېږي، یعنی نفس ته حلال ورواچي، پاک شیان ورواچي، حرامه ګوله نه ورواچي، حلاله ګوله ورواچي، یعنی نفس به سړی پاک ساتي. دریم دا چې سترګې یې ولګېږي پر یو نامحرمه انسان باندې، په هغه ته به نظر نه کوي، حرامو ته به نه ګوري، دنیا ته چې ګوري د شوق په لحاظ نه، د رغبت په لحاظ. ځکه چې یعنی د دنیا هر څه چې دي دا فانی دي، آخرت چې دی باقي دی. نو د عبرت په نظر باندې به سړی و دنیا ته ګوري چې په دنیا کې څومره غټ غټ سلطانان، باچهان، غټ غټ وزیران، زورور خلق، قوم والا، قبیل والا، حسب والا، نسب والا، ټول انسانان ولاړو د دنیا څخه. یو ورځ داسې ورځ راځي چې موږ به هم ځو. دغسې د دنیا ته سړی ګوري په نظر د عبرت چې د دې دنیا څخه عبرت حاصل کړي. او څلورم دا چې خپل څه چې حاصلوي په لاس کې یې راوړي، په دې کې به دی بیریږي چې په لاس کې دی شی رانه وړي چې هغه حرام وي، حرام نه راخي، حرام له لاس نه غځوي، حرام له لاس نه وروړي، او د الله تعالی په اطاعت کې خپل ژوند تېروي. پنځم دا چې د خپل قدمو څخه وبېرېږي چې خپل قدمونه دی د الله په معصیت کې وانخلي، د ګناه په طرف کې ولاړ نه سي، د ګناهو خواته ولاړ نه سي، د نارواو خواته په دې قدمو باندې قدمونه وانخلي. نو یعنی په دې خپل قدمو کې دی وبېرېږي د خدای څخه. او شپږم دا چې په خپل زړه کې وبېرېږي، خپل زړه وساتي، د خپل زړه بغض و عناد و حسد و بهتان دا د زړه څخه لرې کړي، او د خپلو مسلمانانو ورونو سره همدردي و شفقت وساتي، او خپل زړه په نیکۍ و په عبادت و په ذکر و د خدای تعالی آباد وساتي، د ګناهو څخه پاک وساتي، د غفلت څخه وساتي. په زړه باندې به سړی بیره کوي، د نفاق څخه به بیریږي، طاعت و عبادت وکړي، د الله څخه به بیریږي. نو ځکه بیا الله تعالی وایي والآخرة عند ربک للمتقین، آخرت چې دی په نزد د رب جل جلاله د متقیانو لپاره. په قرآن کریم کې الله فیصله دا کړې ده. بل ځای بیا الله تعالی وایي ان للمتقین مفازا، بېشکه خدای تعالی جل جلاله متقیان کامیاب پیدا کړي دي، متقیان چې دي کامیاب دي. بیا بل ځای آیت کریمه کې الله تعالی وایي ان المتقین فی مقام امین، متقیان به وي په هغه مقام امین کې، په هغه امن والا ځای کې به وي، یعنی په جنت کې به وي، په جنت کې امن دی، د هر څه څخه به په امان وي. نو که سړی جنت غواړي او سړی آخرت سمیدل غواړي او په آخرت کې کامیابي غواړي، هغه د الله څخه وبېرېږي په حق باندې، او خپل ځان یې متقي جوړ کړي، خپل ځان یې عبادت ګزاره جوړ کړي، خپل ځان یې تقواداره جوړ کړي، او په هره طریقه باندې به سړی د الله تعالی څخه بېرېږي په دنیا کې، هر څه به د الله د امر موافق مطابق کوي. او د صلحاو د نیکانو خلکو سره به
رفاقت ملګری کوي ځکه چې علیه السلام بارک وایي المرء مع من احبه مؤمن به د هر هغه سړی به د هر هغه چا سي چې په دنیا کې محبت د هغه سره ساتلی وي نو اوس که سړی په دنیا کې محبت د نیکانو سره ساتلی په ورځ د قیامت په قسم دی په دنیا کې نیک نه وي خو محبت یې د نیکانو سره وي په ورځ د قیامت به د نیکانو ملګری که د علماو سره محبت تو د حقاني علماو سره به ملګری وي که د شهداو مجاهدینو سره محبت تو د هغو سره به ملګری که د نیکانو صالحینو مرشدانو سالکینو سره محبت په ورځ د قیامت به د هغو سره ملګری او که د فساقو د فجارو سره محبت او تعلق په ورځ د قیامت به بیا د هغو سره ملګری نو ملګرتیا هغه ملګرتیا ښه ده چې په دنیا کې هم سړی په هغه پښیمانه نه وي په هغه ملګري د ملګري په ملګري باندې او په آخرت کې هم بیا سړی په الله په حضور کې شرمنده نه وي الله پاک دې بېره را نصیب کړي الله جل جلاله دې نیکانو رفاقت و ملګري را نصیب کړي اللهم دې زړونه و بدنونه و سترګې و غوږونه و لاسونه و پښې را پاک کړي الله تعالی دې د عبادت د طاعت توفیق را لره راکړي اللهم دې قبول اعمال په نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين